السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د واتس اپ ګروپ جوړول او د واتس اپ د ګروپ جوړولو مکمل سیټینګ دروښیم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ شروع کړو. نو تاسو به خپل واتس اپ راخلاص کړئ. کله چې مو خپل واتس اپ راخلاص کړ نو ښکته تاسو ته دغه د میسیج نښان ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او لومړی اپشن تاسو ته درکوي نیو ګروپ، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل یو ملګری سلیکټ کړئ. د مثال په توګه دغه ملګری ما سلیکټ کړ نو له هغې څخه وروسته ښکته دغه د غش نښان ښکاري، تاسو ته په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ځای تاسو ته ښکاري، په دې ځای کې به تاسو اوس د ګروپ نوم ورکړئ. نو دغه دی ما په دې ځای کې نوم ورکړ، په دې ځای کې تاسو ورته ایموجي هم راخیستلی شئ. دا تاسو ته ښکاري، په دې ځای کې تاسو ایموجي هم ورته راخیستلی شئ. خو زه ایموجي نه ورته راخلم. نو دغه د کیمرې نښان تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو په ګیلرۍ باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ګیلرۍ ته راولي او تاسو ورته د خپلې خوښې یو انځور ورته راواخلئ. نو دغه دی ما انځور ورته راواخیسته او ښکته تاسو ته دغه ډون ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به له تاسو سره سیو شي او بیا به تاسو راشئ دلته او دغه ټیک مارک تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ګروپ اوس موږ ته جوړ شي. نو دا ګروپ خو موږ ته جوړ شو، اوس به د دې سیټینګ موږ څنګه کوو. نو تاسو به راشئ او په دې نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په نوم باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به دا ډول صفحه راخلاصه شي. له ټول نه مخکې راځو ډسکرپشن ته. دغه د ډسکرپشن په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ډسکرپشن ورکړئ. دلته تاسو د ګروپ ډسکرپشن ورکولی شئ. ډسکرپشن مطلب چې دا ګروپ د دې په اړه دی، د دې په اړه د دغسې معلومات پکې خپریږي او له دې څخه تاسو ورته ایموجي راخیستلی شئ. کله چې مو د ګروپ ډسکرپشن کمپلیټ کړ نو له هغې څخه وروسته به ښکته تاسو ته دغه اوکې ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به له تاسو سره ډسکرپشن هم سیو شي. له هغې څخه وروسته به تاسو ته دغه درې ټکي ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او درېیم اپشن تاسو ته ښکاري ګروپ سیټینګز، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري ایډیټ ګروپ انفو، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې ستاسې د ګروپ انفو څوک غواړي چې ایډیټ کړي. نو آل یعنې چې هر څوک کولی شي چې دا ایډیټ کړي او آنلی اډمن یعنې یوازې اډمن کولی شي چې د ګروپ نوم چینج کړي، د ګروپ تصویر بدل کړي، د ګروپ ډسکرپشن بدل کړي وغیره. نو تاسو دا آنلی اډمن ته واړوئ ځکه چې یوازې اډمن کولی شي چې د ګروپ انفو بدله کړي. دا یوازې آنلی اډمن کړئ او په اوکې باندې کلیک وکړئ. او دوهم اپشن دی له موږ سره سینډ میسیجز، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا تاسو ته وایي چې په ګروپ کې څوک کولی شي چې میسیج وکړي. یعنې اول هر څوک کولی شي چې میسیج وکړي او دوهم آنلی اډمنز یعنې یوازې اډمنان کولی شي چې په ګروپ کې نشرات وکړي. نو دا تاسې دوهم ته که واړوئ نو یوازې په ګروپ کې اډمن میسیج کولی شي، بل هېڅ څوک هم میسیج نشي کولی. او که اول ته یې واړوئ نو هر څوک میسیج کولی شي. زه به دا په اوکې باندې کلیک وکړم. او درېیم اپشن دی له موږ سره ایډیټ ګروپ اډمنز، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو سره په ګروپ کې چې تاسو سره څومره نفر وي هغه ټول به تاسو ته راوړي او په دې ځای کې تاسو ته وایي چې تاسو که غواړئ چې د ګروپ ته بل اډمن اضافه کړئ نو تاسو له دې څخه د ګروپ اډمن هم اضافه کولی شئ. د مثال په توګه زه غواړم چې دا د ګروپ اډمن کړم، نو په همدې باندې به زه کلیک وکړم او ښکته ته دغه ټیک مارک تاسو ته ښکاري، په همدې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا کس به هم له موږ سره اډمن شي. نو زه نه غواړم چې دا اډمن کړم، نو زه به د بیرته له ټیک مارک څخه وباسم او بیک به راشم او راځو بیرته هوم ګروپ ته. کله چې تاسو هوم ګروپ ته بیرته راغلی نو په دې درې ټکو باندې به تاسو یو ځل بیا کلیک وکړئ او دوهم اپشن دی موږ سره چینج سبجیکټ، په همدې باندې به کلیک وکړئ او که چیرې غواړئ چې د خپل د ګروپ نوم بیرته چینج کړئ نو له دې ځای څخه تاسو بیرته چینج کولی هم شئ. نو له دې اپشن څخه تاسو په ګروپ کې زنګ وهلی شئ او له دې اپشن څخه تاسو ویډیو کال کولی شئ او په دې ځای کې تاسو ملګري ورته انوایټ کولی شئ، یعنې په ګروپ کې تاسو ملګري اچولی شئ. او په دې ځای کې کله چې تاسو په ګروپ کې یو فایل سرچ کوئ یا یو نفر سرچ کوئ نو هغه تاسو په دې ځای کې سرچ کولی شئ. او دغه میټ نوټیفیکیشن تاسو ته ښکاري، که چیرې دغه اپشن تاسو آن کړئ نو که بیا چېرته په ګروپ کې څوک میسیج کوي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن نه راځي. نو دا تاسو د 8 ساعتو لپاره، د یوې هفتې لپاره او د نامعلومه وخت لپاره تاسو بندولی شئ. نو په دې باندې به زه کلیک وکړم او دا به زه اوکې کړم. نو اوس دا له موږ سره د دې نوټیفیکیشن بند شول. که بیا چېرته موږ په یو بل ځای کې مصروف وو او په ګروپ کې څوک میسیج کوي نو موږ ته به د دې نوټیفیکیشن نه راځي. دا د واتس اپ ګروپ جوړول او د واتس اپ د ګروپ جوړولو مکمل سیټینګ. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو ته خدای په امان.